په هرات ولایت کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا پروژه یعنی صنعت باد رشد میده و این بسیار با آینده افغانستان بسیار مفید و خوب است. په هرات ولایت کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا پروژې په اړه چې دغه پروژې سروې هم شپړه شوې ده. په هغه ځمکه کې چې لمر تل ځلیږي او باد تل ګرځي پټ طبیعي وړتیاوې شتون لري چې کولی سي د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکړي. اوس افغانستان د نوي کیدونکي انرژۍ د کارولو په لور یو نوی او هیله بخښونکی ګام پورته کړی او دا ځل د بادي انرژۍ سره د انرژۍ او اوبو وزارت ویاند اعلان وکړ چې په هرات ولایت کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا پروژې سروي په بریالیتوب سره بشپړه سوي او اوس د تصویب لپاره د کابینې د اقتصادي چارو مرستیال دفتر ته لیږل سوې ده. په هرات ولایت کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا پروژې په اړه چې دغه پروژې سروې هم شپړه شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته دغه پروژه استول شوې ده که چیرته انشاءالله منظوري راشي نو د هغې به عملي چارې پیل. د مسئولینو په وینا دا پروژه د افغانستان د انرژۍ په صنعت کې یو مهم بدلون راوستلی سي ځکه چې تر اوسه پورې په هیواد کې د بادي برېښنا تولید په برخه کې د پام وړ پانګونه نه ده سوي. دا پروژه به نه یوازې د برېښنا تولید زیات کړي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره به یو نوی خو حیاتي صنعت هم پیل کړي. د وزارت ویان ټینګار وکړ چې د باد انرژۍ په برخه کې پانګونه به د انرژۍ په ځان بسیاینې د انحصار کمولو او د ملي اقتصاد په وده کې مثبت اغیزه ولري. هغه زیاته کړه دا ګام کولی سي د برېښنا تولید ظرفیت د پام وړ لوړ کړي او د هیواد په لویدیځ کې د صنعتي ودې لپاره لاره هواره کړي. 200 میگاوات دیگه انرژی بادی هم که وزارت انرژی در نظر داره یک کام بسیار مثبت و کام بسیار خوبی است. این به خودکفایی کشور کمک میکنه و یک مهم گپی است که یک سکتور یا یک بخش تولید انرژی افغانستان چون انرژی باد سرش کار نشده است یعنی صنعت باد رشد میده و این بسیار با آینده افغانستان بسیار مفید و خوبه. د دې پروژې سربیره د انرژۍ او اوبو وزارت د اوبو سرچینو د مدیریت په برخه کې د څو نورو لویو پروژو د پیل اعلان هم کړی. د دې پروژو ځینې یې بشپړې سوي او نورې روانې دي. په دې پروژو کې د آمو سیند د څنډو پیاوړي کول، د نوي بندونو جوړول او د برېښنا او اوبو زیربنا پراختیا شامله ده چې د وزارت د 15 کلن پلان یو برخه ګڼل کیږي. د پاکي انرژۍ په لور حرکت به نه یوازې د کورنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي بلکې افغانستان به د نوي کیدونکي انرژۍ په سکتور کې د نړیوال کیدو په لاره کې هم واچوي. په داسې نړۍ کې چې راتلونکي د نوښت او پایښت په لاس کې ده. افغانستان هم هڅه کوي چې د خپلو طبیعي سرچینو په کارولو سره د خپلو خلکو لپاره روښانه راتلونکي جوړه کړي. د باد انرژي نور یوازې د صحرا باد نه دی، دا د سوکالۍ، انرژي او ملي خپلواکۍ نښه ده. د هر بادي توربین سره چې د افغانستان په خاوره کې ګرځي د روښانه او خپلواک راتلونکي په لور یو بل ګام پورته کیږي.